درې مهمې جملې ذکر کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ چاته غږ کوو آیا پلانکی د چا نوم ورته اخلو، یا پلانکی ښار ته ځي، دغه جمله په الماني ژبه زه وایم داسې وایو چې د مثال په توګه زه وایم آیا نیازی ښار ته ځي. آیا نیازی ښار ته ځي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو Geht Niazi in die Stadt. Geht Niazi in die Stadt. آیا نیازی ښار ته ځي. که چیرته زه وایم هو هغه ښار ته ځي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وي یا er geht in die Stadt، یا er geht in die Stadt. او که چیرته وایو نه هغه ښار ته نه ځي، نه هغه ښار ته نه ځي، څنګه وایو؟ په کمنټونو کې ولیکئ. دوستانو روانې جملې دي، زده کړئ په درد نخري آینده کې، او په کمنټونو کې تاسو ولیکئ، نور کسان بیا هم درڅخه زده کړي.